عائشة ثلاث عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. سورۃ نور دویمه حصہ مونږ شروع کړې و. پاوله حصہ کې د دفع د فحشا او د بهای د دفع د پاره قوانین او احکام بیان کړل. په دویمه حصہ کې د الله د توحید او د رد شرک د پاره مثال بیان کړ او د مشرکانو د اعمالو مثالونه خودل. بیا پکې اوصاف د منافقانو او اوصاف د مؤمنانو بیان کړل او د منځ کې بیا خوشخبری و مؤمنانو ته کتا سودا احکام خپل معاشره کې نافذ کړل ستاسو عقیده توحید و عمل بالسنت نو الله به خلافت پزمکه کې درکې لکه څنګه چې په خوانو بنی اسرائیل ته ور کړو په خوانو خلکو ته ور کړو او بیا د خلافت فواید مخودلی وو چې کلم دا سي ایمان وروړو عمل صالح مو کو او خلافت ملو شو نو الله با یو خود تمکین درکې دویم ستاسو خوف په امن کې به بدل کی او دی سره تاسو به خلافت اغاصل حقیقت مو پیژنئ. اوس د دې آیات کریمه نا 58 آیات نه یا ایه الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم. دا چونکه مخکې د خلافت مسله بیان شو چې د خلافت مقصد هغه امن دی او دفع د حرج د چی چا باندې تنگسیا را نش څوک په خوف کې دي څوک په بدامنۍ کې دي. دا د خلافت اولین مقصد دی. نو هغه بنیادی چې کوم مقصد د امن وی داغي بنیاد په عفت او محبت باندې خوستل شوی دی. نو د عفت او محبت د پاره آداب بیانې چې ګورا کتا سوای چې معاشره کې مینه خورش الفت خور شي او بهایم ختم شي نو یو سو آداب دی په دې بخپل کور کې په دې عمل کوي. تو دا د مینه محبت یو سو آداب بیانې په دې ځای کې. اول ادب هغه دا بیانې چې خپل نابالغ ماشومان او خپل نوکران ہوتا د استیزان او د اجازت حکم وکي او بیا خصوصا پدری اوقاتو کې معصوم بچي دی کور کې د هر چا کمرې ته ډایرک ورځي نو درې وختونه ورته خای چې بچي په دې درې وخت کې چا کمرې ته ډایرک نه ورځي پہله به اجازه اخلي. دغه سن نوکر دی په کور کې معصوم خدمتگار کار کوي یا بل څوک نوکر دا هغه دار چا کمرې ته زی نو درې اوقاتو کې اجازت بغواړي دا سی بنځي ډایرکټ د چا کمرې ته د کور خبره اوس کوي. دا آداب دي چې په دې سره عفت او محبت پیدا کیږي او تبیهای روکتام هم کیږي چونګي صورت کې د بهای ردو نو دې زمن کې دا آداب هم بیانای. نو اول ادب هغه دا خي چې خپل بچو ته او نوکرانو ته د اجازت حکم وکي او چونکه مخکم دسی او د استیزان حکم تیر شو په 27 آیات کې تاسو شاته ویلې د 27 آیات کې دلته د اجازت مسله تیر شو شاته وګوره 27 آیات یا ایه الذین آمنو لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا. الته سو حکم هغه غیار وته چې کله د پردي کور ته ځي نو بیا خو لازمی اجازه تخله د واجب په حکم کې ده. یو خپل کور کې خپل بچی دی ستار نوکر چاکر دی نو هغه تر درې وختونه وخایا تاسو د کور مسله ده ګوره. یا ایها الذین آمنو
اے ایمان والو لیستأذنکم الذین پکار د چې اجازت دی غواړي ستاسو نه الذین کسان ملکت ایمانکم چې مالکان دي ستاسو خلاصونه یعنی نوکران چاکران دي تستا خلاصي او والذین هغه کسان د اجازت غواړي لم یبلغ الحلم چې لا نه دي رسېدلي بلوغت منکم پتا سو کې 3 مرات 3 کرتا وګوره 3 زینونو کې او 3 اوقات مرات نه مراد دلته اوقات دي 3 اوقاتو کې با نابالغ ماشومان دغه سي تاسو غلامان نوکران دبا اجازت غواړي اوس هغه 3 اوقات حکم کم دي داغه تفصیلم کوي خو دا 3 اوقات ذکر کړی دي چې دا 3 اوقات داسې وختونه دي اوس پتا سو وای چې پدې کې یو بندا کله خپل خاص کمرې ته لاړ شي خاص د پردې ځای ته لاړ شي نو دې بے پروا شي لکه تاسو ګورئ ټول ورځ تستړی کار وکړي او بیا چې کله خپل بیډ ته لاړ شي خپل کمرې ته لاړ شي نو ریلیکس شي کله پکې کمیز هم وباسي او کله چې کم دی کمیس یو ځای پروتي او بنین دی بل ځای پروتي نو سړی وایي بس په آرام پروزما چې څوک را باندې आवाज نه کوي نو دا 3 اوقات داسې دي چې دا د بې پروایي دي او ته نه غواړې چې ما دې حالت کې سکوي ني ایون که ماشوم دی هغه دې مانی ني بس نو دا 3 اوقات دا د بے پروايي دي ځکه وای چا سنا تداسي حالت کې چې یو ماشوم یا نوکر چاکرم نه باندې درشینو بد خبره ده یو بالغ سړی دا خو لازمي هغه باندې اجازت واجب دی هغه باور وي هغه بتا د پهله وای چې درځمو کنه خو ماشوم خو بده نه پويږي خو ډایرک ورک کولا وای نوکر چاکر خوستا خدمت کی کمره صفاګه ډایرک راځي هغه ته موي چې د 3 وختونو ډېر خیال ساتي اوس وګوره هغه 3 وختونه کم دي ومن قبل صلاه الفجر مخکې د مونږ د مانځنا وګوره د شپه تیر شوي او د سحر مونږ نه پهلا اکثر سړی په داسې حالت کې ود شوي چې د پته نه لګي چې د کم څنګه ود دي د کمیسیس ته دی د صحیح پروت دی یا چت حالت کې پروت دی وغیرہ وغیرہ نو د وجنا یو د سار موز د پهله د چا کمرې ته بنځي یو دا ادب د خما شوم ته وخیا چې سار موز د پهله بچی د چا کمرې ته بنځي ځکه خلکو اضافي کپړې استی او په داسې حالت کې چې هغه بل څوک نه قتل غواړي دویم نمبر وګورئ وحين تضعون ثيابكم وكم وقت تاسو اګدې خپل جامې من الظهيرة په وخت د ماسپخین کې بل ماسپخین وخت د غرمه کې اکثر خلک آرام کوي او دې کې بندستړی شوي او بیا خصوصا د دې اوړي په موسم کې ګرمه موسم کې خلک اکثر آرام د ماسپخین کې یا سو قیلوله کوي د ماسپخین نه پهلا نو دې ټیم کې اکثر اضافي کپڑے خلک سیټ تکيري او ځان لګونته ریلیکس کوي نو په دې وخت کې نه چا کمرې ته داسې بنځي یو دویم دا وخت د ماسپخین او درې من بعد صلات العشاء او پس مانزه د ماسختن موز نه بعد داسې د چا کمرې ته مزه چې جهاد دینی اغسته نو اسې به سمزه ځکه ماسختن نه بعد هم سړی ټول رستړي شوی راشي نو بس هغه اضافي کپڑے یې ارسوبه سیو ځان آرام کوي نو دې 3 اوقاتو کې دلته بعد چا کمرې ته نځي کزیم نو پهله بس اجازه غواړي او بیا وی چلیس علیکم نشته پتا سبحانه ولا علیهم نپدوی باندې جناحون سغنا بعدهن پس د 3 اوقاتنا ا د 3 اوقاتنا بعد بیا خیر د اجازت نه له ورزي ماشومان یا نوکران چاکران ولی د کی بیا حرج دی کو تر ټول وختونو کې بدی پابندی ولګي نو د کی حرج واقع کیږي او حرج اسلام او دین بچانا راغواړي
ځکه بیا به تنګسیا شي چې هر ټایم ماشوم یا نوکر چکر دغه خو تک راتک ډیر دی نو کو هر ټایم ته پابند کې وته چې نه برازي نو بس غریب به تنګ شي بیا به سره نه درځي نو بیا به هم کار هغه نوکر چاکر تعالی نه کوي بیا علت هم وي طوافنا هم طوافنا دوی ډیر تلون کې راتلون کې دی علیکم پتاسو بعضکم علی بعض استاسو په بعضو ماشوم ګورا لازمی کله مور لذي کله پلار لذي کله تر لذي پکور کې نو ته به څنګه باندې کې ټول را چاله کدا ټیم مرزه بس دا درې وختونه دی په دې کې مور او پلار لم پکاري چې ماشوم کنټرول کی او نور وختونه کته باندې کې نو حرج دی پکې تاسو نوکر چاکر ستا کمرې ته استاد ته ډېر زیرا زی کله د خوراک ضروري کله کپڑے ضروري نو د علت ته پکې چې د درې اوقاتو نه بعد دي ته خیر اجازه ته چې دوی زیرا زی بغیر اجازه هم څه خبره نشته خاب ګوره اسلام څومره بهترین دین دی خاب تاسو ته پته شته زموږ اسلام په ماشوموالی نه په ماشوم کې یو د عبادت د الله سره د تعلق او دارنګ د بهای د غلط کار نه د منې د پاره آداب خودلی حدیث کې راځي ماشوم چې کله د وو کالو شي د مانځو حکم ورته وکي ځان سره یې راواله او چې د لس کالو شي مزد کې نو وی وخه څه مطلب د عادت جوړ کا د جمعات سره د دین سره تعلق جوړ کا اوس دې نابالغ دی په د باندې موږ فرض نه دی مکلف دی نه دی خدای له اوس نه عادت جوړ کا دارنګ ماشوم دی کلمې ورته خسته خایا بسم الله ورته خایا لا اله ورته خایا قران یو لفظ ورته خایا رو قاعده ورته شروع کا چې شروع نه د په دل او دماغ کې د الله هغه بڑای هغه پروزي نو دې چې په دغه کې پرورش کوي غټيږي دی به دیندار وي او دا د مور او پلار ذمہ ده او اسلام ته د تاکید کوي چې ګوره ته ماشوم سره داسې رویه وکړه دارنګ پکور کې وګوره د حیا او د پردې د پاره دا آداب ذکر کړل ماشوم پهله نه پوهیږي چې دا وخت بچي د پردې دی وخت کې به چا کار نه زی نو چې دی غټم شي بیا به خیال ساتي اګو تا د شروع نه دی عادت نه کدی بسار چا کر پار ټیم ور رواني دا بازي مور پلان کړي د بچو خیال نه ساتي یاره جدي ماما کرځي شپې به بلو کی الګ ستا زیر تربیت ستا ماشوم بل رنگي ستا نه علاوه چې دی بل چا کر دومره شپې کې اوسې کې باغبانه بدای خلکو اثر راځي اسلاف وبا د خپل ماشومانو ډېر زیات خیال ساتلو او هغه به باقاعده پلانینګونه کول چې زبر د ماشوم کم داسې دینی مشغله کې اخته کم چې د ذهن بل طرف ته لاړ نشي نن الله دې معافیو کې موږ د ماشوم نه ځان خلاصو الکه ته دې کړه لاړ شو هغه کړه لاړ شو ځان خو دې خلاص کو خدا ماشوم کې غټ شو نو ګوره دې بستا په کار را نشي نافرمان وي ځکه الته خو بل ماحول کې دې چې ستاتر د تر کړه ماما کړ بل ماحولي هغه ته دل نه ورکول غواړي خو بس لګي یاره تا خور وي رور ته وي دا مونږ را پرېدا یو دینی ماحول خیر د کای کې پرې دی خو یو دینی ماحول نه تا ته پته را چې د دې اثر به بدوشي نو خپل اولاد په خپل زیر سایه کې وسوا او داغي تربیت خیال ساته د دې اولاد باره کې هم تپوس کیږي حدیث کی راضی نبی علیہ السلام وی الا کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیته تاسو کې په هر یو ذمہ دار دی او د هر ذمہ دار نه به د ما تحت تپوس کیږي تو دا اولاد ستا ما تحتی کنا تے پلاری تے مشری کتا را دے صحیح تعلیم و تربیتو نکو نو تانبا دا دے تپوس کی بچی دا اللہ لوی نعمت تے اللہ درکلل خود دی صحیح پرورش دام بتا لازم نیچے دیوسو کی کہ دی چرے تا صحیح پرورش و تربیتو نکو نو دا دا معاشرے کو اللہ دینے کی ناسور جوڑ شو نو دا ستب عذاب کے ندی پوجا مبتلائی نن پلار سره وخت نشتا افسوس خبره دادا پلار سره د روپې غټلو د پاره بلا وخت سارزیو ماقام راځي وی راځي بس شپه کیزو شپه کی راځو ر دې بچو د پاره نو لکه ر دې بچو د پاره چې ته د پیسې غټي خو د دې نه زیات د تربیت اهم نه ته پیسې لګي غټه خو دوی له وخت ورکوا
نن مور او پلار سره وخت نشته چې بچی له ورکی. دا ډېره غټه مسله ده عالمیه ده. مونږ خو دلته یو چونکې ماشومان او دا طلبا مونږ سره نو مونږ اکثر پلارانو سره رابطې کوو دونه پورې چې د بچی به ختم قرآن یې د ته به هلکه راشه تا سره د دې ختم باره کې د بچي مشاورت کوم. یاره جي زه خو پلانکي ځای کې زه خو لیټ راځم د دوکان نه. د سره اوس دا فکر نشته چې دا زما د بچي د تربیت خبره د زبرن دوکان په وخت باندې هم دله به ورځم. خو نه د ذهن دنیاوي جوړ شوی دی. دا به څنګه بدلی چوټي وکړي هغه اطلاع نه کړي موږ ورپسې کالو کو چې ستا بچی نن نه راغلی دا ولې. نو دله پکارو چې د کال کړی وي چې یاره جي زما بچی به نه درځي یا څه عذر دی نه هغه سره فکر هم نشته. اوس دا پلاران دا والدین که دا بچی د دې خیال نه ساتي سبا د معاشرې دا یو غلط سړی جوړ شو د دې پلار به پکې پوره لاسي. دا پلار اخره کې افسوس کوي ټول عمر مې ستا دپاره بار تیر که هلکه بار مه تېروه که نه چې د ده لپاره خو تاله دلته کېدل پکارو لږې ګټه خو د بچي تربیت وکړه. دا بچی نه یو نیک انسان جوړ که ښایسته که سبا ته نه مې دی به دپسې دعا کوي دی به نیک اعمال کوي تا ته به در رسي. ستا نه به د بچي د پیسو تپوس نه کېږي چې تا وله څونه ګټلې وي. او داسې پلاران هم مونږ لیدلی دي چې ټول عمر وله وګټي تربیت یې وله نی کړی نو خو لاړ شي اخر عمر کې ضعیف شي ټولې پیسې هر څه دې زوی ته پاتې شي په تیاره دله خو پلار بلا ګټلی نو چې په تیاره ورته پیلو شي په عیشي شروع کړي ځکه د خو له تربیت دیني نی کړی نو هغه پیسې چې د ګټلې وي د تربیت او خو مستقبل د پاره خو تربیت له وخت نو ور کړی او د خیال نو ساتلی ناغه پیسې الټا د پیا شو لګی. نو دا افسوس د پلار بیا نه کوي. پلار او د والدینو د پر ضروری خبردار چې خپل اولاد له وخت ور کوي. نن غټه عالمیه دا چې پلار سره وخت نشته چې بچی له ورکی نه د مدرسې تپوس کوي نه د سکول تپوس کوي چې د چا سره کینی نه د ملګرو تپوس کوي چې یاره د زما دا بچی وته د چا سره کینی پاسي یار دی نن د سبق ویل د کنه راشه د قاری صاحب ته وکالو کما چې قاری صاحب زما بچی نن څومره سبق وی او د کیسه تبدیلی راغله د کو نه ده. کم پلار چې د بچی فکر کوي تاسو وګوره داغي بچی کامیابی چې کم موږ دلته خپل تجربه دار کم پلار چې ډیر رابطه کوي او دلته ریګولر بچی پسې راځي داغه بچی ډیر لایقي داغه بچی کې تبدیلیان ډیر زر راځي دغه هغه په سیل ته پلار هم دلته مونږ هم یو د یو لاس خو پړق نه خيږي کنه دواړو لاسو پړق خيږي نو چې دا دواړه یو ځای شي پلار او استاد نو بچي بهترین تربیت کې وخت یې او چې کله یو تلا سوچت کینو بس بیا کار نه کی دا ضروری خبره ده. نو کور شریعت د شورونه د ماشوم دینی گروث کوي دینی تربیت خیال ساتلې دا تا تم وای ستا بچی دی په دینی ماحول کې غټ کا او چې قرآن چاویلی ته به د خپل بچو په دې طریقه تربیت کوي. قرآن ویل ډېر ضروری دی او خپل بچو ته خودل ضروری دی. دا د علی رضی الله عنه قول لیکره چې نبی علیہ السلام وای بچو کې یو څو خصلتونه راولې یو تلاوت د قرآن لوستل قرآن سره تعلق بل اهل بیت سره مینا بل د پیغمبر سنت سره مینا دا پکې راولای دا آداب خپل بچو تر شروع نو خای چې دې بده کې غټيږي نو دې به یو بهترین انسان د معاشري جوړيږي. نو دا شریعت د درې وختونو خودل اوس یو اخره کې یو خبره کوي چې هغه د دې حکم ناس تاسو سوال پیدا شي چې لکه نابالغ خو مکلف دي دوی ته د آداب ولې بیانای نو دا د عادت د پاره او کم چې بالغ دي دغه حکم خو تیر شوی دی دغه یا دهانی کی تاسو ته و اذا بلغ الاطفال کله چور سیګی د ماشومان منکم استاسن الحلم بلوغتا پهله نابالغ وکنا نو درې اوقات ورته خل چې بدی کی با ادب د کور کی اجازه غړو سوی ک بالغ شو غټ شو
نو فلیستأذنوا بس بیا د خو ضرور اجازت غواړي کما استأذن لکه څنګه چې اجازت غوښتو آی کسانو من قبلهم چې ردی نه مخکي بالغ شوي دي مطلب هغه 27 آیات کې حکم تیر شو کنه الته بیا به هغه طریقه کوي چې په د باندې بیا واجب دي چې چا کمرې ته ځي د چا کور ته ځي نو لازمي به ورډبئ اجازت به غواړي ډایرکټ به د چا کمرې او د چا خاص ځای ته نه ورځي خره چا کور ته به نه ورځي نو وی کذالکم دارن یبین الله بیان الله لکم تاسو ته آیاته د احکام او آیاتنا الله ګوره دا احکام بار بار بیانوي صدا پاره چې تاسو ته عبرت واخلې نصیحت واخلې او والله ولیم الله پوی دی او حکیم حکمت والا ذات دی الله پوی دی تاسو په فائدہ باندې علیم تاسو په فائدې نه عفت باندې پوی دی چې ته پاک شي چرته به حیا نشي او حکیم هغه حکمت والا ذات دی د دفع د حرج د پاره چرته تنگسیا پچانه راولي تنگسیا دا ده کنه او دا یو مشکل دی چې یو ځای کې ته یو وخت کې آرام کې واغې کې تاسو نه پریدي دارنګ داسیم نه د چې د درې اوقات نه علاوه نور پابندي ولګي نه نور وخت کې آزاد دي خو دې وختونو په خیال ساتي تفسیر ابن کثیر د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما نقل کوي دلته وی درې آیاتونه دي چې خلکو په عمل پرې خوي په قران کې درې آیات داسي خلکو په دې باندې عمل پرې خدي نه کوي یو دا یاد دی چې دا درې وختونه ماشومان ته وخایا چاله کړ دې خیال ساته وی دا خلک په دې عمل نه کوي ماشوم ډایرکټ ټیم مم نه ګوریدار چا کمرې ته ځي نو ماشوم کوست په دې حالت کیو لري چې طاقت نه خودلو دا کې یو غلط دغه کریټ شي لګیا دی شروع نه قران خبره خډره د حکمتي دویم آیات وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ أُولِي الْقُرْبَى هغه سورې نساء ول آیات ته چې کله تقسیم ته حاضر شي خپل وارثان او په دې کې یتیمانانی غریبانان وی تاول سوار کا تقسیم بیا وروستو کوا په دې آیات خلکو عمل پرې خري اورګه جی تقسیم عملانه نه کړي غریب اسکیلم سنور کوي نو په دې عمل نه کوي او دریم نمبر دا آیات چې ان اکرمکم عند الله اتقاکم پتا سو کې د ټولو نه عزتمند الله په نسبت باندې هغه څوک چې پرهیزګاری څوک نه اپناوي په دې آیات خلکو عمل پرې خري نو دا درې آیاتونه دي خام چې دا ویډیر بهترین آیاتونه دي خو خلک په عمل نن سبا نه کوي الله دې موږ په دې خبرو د عمل توفیق راکړي دا د غدري آدابونه اول ادب مونږ وي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره الله استکلام مو په دې عمل توفیق راکړي قران او سنت الله زموږ نزل باغ او بهار وګرځي دې احکام په ټول دنیا کې نافذ کړي الله مو ډېر ګناګار خطا کاریو زموږ ګناهونه معاف کړي تنه کو توفیق راکړي پنه کې باندې الله استقامت را نصیب کړي بیماران سمري الله ټول مریضان له شفای کامل عاجل ورکړي څوک حاجتمند دی الله حاجت روايي وکي څوک مشکلات وکي الله مشکلات نه راوباسي ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين صلى الله تعالى